لومړی کلمه طیبه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. له الله جل جلاله څخه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نه دی او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه استازی دی. دویمه کلمه شهادت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شاهدی ورکوم چې له الله جل جلاله څخه پرته بل معبود نشته. هغه یو دی او هیڅ سیال نه لري او شاهدی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او استازی دی. دریمه کلمه تمجید. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سپیڅلتیا او ټوله ثنا او ستاینه یوازې الله جل جلاله لره ده او له هغه لوی ذات څخه پرته بل هیڅ خدای د عبادت وړ نه دی. د ګناهونو نه د ژغورنې او د نیکو کارونو توفیق یوازې الله جل جلاله ورکوي چې هغه ډیر لوی ذات دی.